او به حدیث کې راغلی دی چې کله بنده په سوال جواب کې ناکام شي او بيدینه انساني په دنیا کې مول صحیح نه کړي روزه صحیح نه نیولې زکات نه ورکړي نو په دا ټیم کې بنده تبا چې کله په دې قبر کې کې خدای شي ملائکه وتراشي دا به ودی ملائکه به راپاسي چې کله راپاسي دا وته چې ما نه څه غواړي څه وي وای دې بنده ته د ملائکه وای چې من ربک رب دې څوک دی دا خو برب نه پیژني په دنیا کې ټول هغه دیتا چې غوالي دی یو چوبل چا د سرونو ټیټ کړي په دنیا کې رب نه دی معلوم نو دا به وای چې ها لا ادري زه نه پیغام اقول ما قال الناس دنیا کې به خلکو خبرې کولې او ما باندې خبرې کولې هر چا سره مې ها کول زه نه پیغام به ورته وای چې من نبیک پیغمبر دې څوک دی دا د پیغمبر نه خبره د پیغمبر د سنت نه خبره د پیغمبر د سنت سره د دښمنی کوي د تبوي چې نبی دې څوک دی د چا په طریقه چې لیدلې دا وای چې ها لا ادري نه پیغام ما پازا وای نه پیغام او اقول ما قال الناس دنیا کې به خلکو خبرې کولې ما به مغه خبرې کولې او ها به مې کول خلکو سره به ورته وای چې دین دې څه دی دین دې کوم یو دی دا به وای چې ها لا ادري زنه پیغام ما تنګوي ما په قبر کې پرې دی چې څه پرې وځم ما تنګوي او حدیث د ترمذی کې راغلی دی چې کله بنده پر سوال جواب کې ناکام شي وای الله رب العالمین دې ملائکه ته وای چې دې بنده نه جدا شي وای ملائکه ته لري شي والله بس مکه ته وای فيقال للارض التئمي عليه الله بس مکه ته وای چې په دې بنده باندې راجوخته شه فتلتئم عليه داس مکه په دې بنده باندې راجوخته شي فتختلف اضلاعه د دې بنده د یو پختې په دې بل پختې کې د سور شي او سم د چغار به وکي وای او فلا يزال فيها معذبا همیش په دې جهنم کې او په دې قبر کې پروت او عذاب ورکېدل شي بنده ته